بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. د رنبني دو جوړې چې په دواړو جوړو کې 15 صفاتونه دي. اولنی کې دو دي، همس او جهر واضح شو. دوهم کې 3 صفاتونه دي، شدت او رخوت او توسط. اوس راځو نوې درس ته. نوې درس درېمه جوړه دې کې هم 2 صفتونه دي. یو ته ویل کېږي استعلاء او بل ته ویل کېږي استفال. څه شو؟ استعلاء د علو نه اغستل شوی، په لغت کې اوچتوالی ته ویلی کېږي. او په اصطلاح کې د قراو په اصطلاح کې یا د علم تجوید په اصطلاح کې یا د مجودینو په اصطلاح کې د مستعلیه حروفو د ادا کولو په وخت کې د ژبې بیخ بره تالو طرف ته اوچتیږي. ګوره اوچتېدل خو پکې راغلی و، استعلاء اوچتېدل ته ویل کېده، خو دا اوچتېدل د جهر د اوچتېدلو سره فرق کوي. هلته آواز اوچتېده، دلته چې اوچتېږي ژبې بیخ اوچتېږي. د نقطو ته ګوره فکر کوي، بیا خپله ذهن ته خبره راغورځېږي. استعلاء اوچتېدل د څه شي اوچتېدل؟ د مستعلیه حروفو د ادا کولو په وخت کې د ژبې بیخ کم طرف ته اوچتېدل؟ بره تالو طرف ته. کله چې د ژبې بیخ بره تالو طرف ته اوچت شو، نو دا حروف به ډک لوستل کېږي. دا حروف به غټ لوستل کېږي. واضح شوله انشاءالله؟ همدغه جګېدلو ته ویل کېږي استعلاء. او دې حروفو ته مستعلیه ځکه وایي چې په دې حروفو کې استعلاء منځته راځي. او دغسې حروف چې دغه کیفیت پکې رامنځته کېږي، دا 7 حروف دي. مجموعه د خص ضغط قض. خص ضغط قض یعنی خا، صاد، ضاد، غین، طا، ظا او قاف. اوس دې کې اوس څه شی پکې سخت شته؟ استعلاء ویل کېږي اوچتوالي ته. د استعلاء حروفو ته څه شی وایي؟ مستعلیه. مستعلیه حروفو کې به کوم حالت منځته راځي؟ مستعلیه حروفو د ادا کولو په وخت کې د ژبې بیخ بره تالو طرف ته اوچتېږي. چې اوچت شو نو څه تغییر به راځي په حروفو کې؟ غټېږي به. ژبه جګېدل او د حرف غټېدل، دلته هم 2 خبرې شوې. د ژبې بیخ جګېدل او د حرف غټ ادا کېدل. دا د چا کمالو؟ دا د استعلاء. دا د چا تاثیر ده؟ دا د استعلاء تاثیر ده. استعلاء صفت چې په کومو حروفو کې وي، په هغه حروفو کې هم دغه 2 حالت رامنځته کېږي. د دې د ادا کولو په وخت کې به ژبې بیخ بره جګېږي او حرف به غټ ادا کېږي. که چېرته اوس د دغو مستعلیو حروفو چې ټول ودي، خص ضغط قض مجموعه ده، که چېرته د دې د ادا کولو په وخت کې زما او ستا د تلاوت په جریان کې چې دغه حروف راځي، دغه 2 کاره موږ ما او تا وکړو، دا حرف موږ صحیح ادا کړ. صحیح شو؟ او که دا حرف هم خپل ځای ته ونه رسوو، هغه که مخرجن وي که صفتن وي. اوس دلته وایي چې استعلاء معنا دا شوه چې د حروفو کې به ژبه بیخ جګی او تا جګ نه که. نو چې تا جګ نه که، نو څه نقصان به راشي؟ نو حرف به باریک پاتې شي. اوس د دې خبرې نه همدلته یو بله خبره تاسو ته ویمه چې نن نه بعد ستاسو په ذهن کې باید دا خبره وغورځېږي چې کله هم د حرف د غټېدو خبره کېدله، نو هغه تعلق د ژبې سره لري. حرف غټول په څه شي کېږي؟ په ژبې سره کېږي. په شونډو باندې حرف نه غټېږي. من کله کله چاته وایو چې دا حرف غټ ووایه، نو هغه شونډې ورپسې راغونډېږي. بسم الله الرحمن الرحیم را ډکه وایه. را ډکه دا بسم الله الرحمن الرحیم. هلکه د شونډو سره څه کار ده؟
نو را د شونډو نه ادا کېږي چې موږ ورته شونډې راغونډې کړو را ادا کېدلو ځای خو تاسو ته معلوم ده طرف اللسان صحیح شو د خپلو مربوطه غاښونو سره خو نو دې کې د شونډو پکې څه رول ده دا شونډې کې اوس موږ جهلکاري کوو څه کوو نو شونډې راغونډې کړو او آواز اخوا نه پسې راخوشې کړو چې آواز کم وي نو معلومه خو چې ببر به راوځي نو آواز ته ببره حرف نه غټه د شونډې په راغونډولو سره څه کېږي آواز ببریږي نو خلک پې غولولی شي چې څوک په تجوید نه پوهېږي ولا غټې وویلې نو تا خو آواز دلته خو آواز نه وایي چې آواز غټ کا وایي حرف غټ کا شی غټ کا حرف غټ کا نو د حرف غټولو دپاره موږ به د شونډو نه استفاده نه کوو په څه شي نه به یې کوو د ژبې نه د ژبې کومې حصې نه د ژبې منځ یا بیخ د بره تارو طرف ته څه کېږي جګېږي نو دوه حالته شو په استعلا کې چې د ژبې بیخ بره تارو طرف ته جګول او حرف غټ ادا کول دغه حروفو ته چې دغه کار پکې کېږي دې ته حروف مستعلیه وایي حروف مستعلیه مستعلیه حروف څو دي و مستعلیه حروف څو دي و مجموعه یې څه ده خصه ضغط قض صحیح شو دا حروف شو ها اوس راځو دا خو یو ضد لري چې شاید ضد استفال کوم حروفو کې چې استفال صفت راغی هغې ته ویل کېږي مستفله د استفال حروفو ته څه وایي مستفله او د استعلا حروفو ته څه وایي مستعلیه دا اصطلاحات دي دا زده کړئ را روان وخت کې به موږ تاسو ته پکارېږي صفت استعلا ده صفت استفال ده په کومو حروفو کې چې راغی مستعلیه او مستفله بیا ورته ویلی کېږي ها موږ وویلی چې د مستعلیه حروف اووه دي مستعلیه حروف اووه دي د نهه ویشتو نه چې وباسې څو پاتې کېږي دا دوه ویشت نور ټول مستفله دي لنډ امدا ده دوه ویشت نور ټول مستفله دي یعنی د دغه اوو نه علاوه خص ضغط قض دې نه علاوه چې نور څومره حروف پاتې کېږي ځکه دلته هم موږ دا نهه ویشت حروف په دوو تقسیم کړل که نه نو اووه حروف مستعلیه شول او متباقي دوه ویشت حروف پاتې کېږي هغه ټوله مستفله شول او دا یې مجموعه ده ثبت عز من يجود حرفه إذا سلشك ثبت عز من يجود حرفه إذا سلشك دغه کې دا حروف کې څنګه شوي دي رايوځای شوي دي خو دواړه طریقې اوس خص او ضغط قض چې دي یاد کړه نور چېرته دي په مستفله کې دي په دې باندې بیا وروسته کار کوو چې موږ یو حرف کې څنګه پیدا کولی شو زه هغه کارونه چې سبا کوو هغه دلته نن نه وایم ګوره کم کار چې 2 ورځې وروسته درس را روان دی هغه دلته نن نه وایم ستاسو په ذهن کې کېدای شي سوال پیدا شي دا به څنګه پیدا کوو دا به څنګه پیدا کوو هغې غمه تاسو مه کوئ هغه په ما ده خو کوم شی چې تاسو درکول کېږي دا نن زده کوئ د نن کار سبا ته مه پرېږدئ نو چې پرون چې د جهر او شدت دی یاد کړی وی همس او جهر او شدت او رخوت د استعلا او د استفال غمه بیا مه کوه دا درته زه زده کومه پوهېومه دې ورباندې کم شی چې تا ته نن ښودل کېږي دا ته زده که نن ته څه شی زده کوې د استعلا او د استفال تعریف زده که د استعلا او د استفال حروف وپېژنه بس همدومره کار وکوه دا وروسته چې څنګه کېږي او څنګه نه کېږي هغې سره بیا ګورو وروسته انشاءالله دا را روان دي او چې دا حروف یې پېژنې نه تعریف یې زده کوې نه بیا دا به زه څنګه ادا کوم نو په دا کولو بیا څنګه پوهېږي چې کوم کار ته نن درته سپارل کېږي دا کار نه زده که ښه ګوره دلته هم دوه خبرې شوې استفال د استعلا ضد ده استعلا چی ته ویل کېده نو استفال به چی ته ویل کېږي صحیح شو د استعلا حروفو ته څه ویل کېدل او د استفال حروفو ته د استعلا حروف څو متباقي ټول 22 مستفله ها هلته موږ ویل چې د استعلا حروف د ادا کولو په وخت کې یعنې مستعلیه حروف د ادا کولو په وخت کې جبې بیخ بره تالو طرف ته جګېږي او حرف غټ ادا کېږي دلته اوس وایو د مستفله حروف د ادا کولو په وخت کې د جبې بیخ بره تالو طرف ته نه جګېږي لاندې پاتې کېږي ټیټ پاتې کېږي ځکه استفال وایي ټیټوالي ته
ټیټ پاتې کیږي. نو چې ټیټ پاتې شو نو حرف هم باریک ادا کیږي. حرف هم استعلا کې جوی بیخ جګېدل او حرف غټېدل. استفال کې جوی بیخ لاندې ټیټ پاتې کېدل او حرف باریک ادا کېدل. دا اوس ډېر سخت دي که نه؟ دا دوه ټکي پکې دي ډېر سخت دي. لکه چې دقه شی ده اسانه ده سبا به ګورو. ښه چې اسانه ده یو جوړه بل به م وایو اطباق. نه وایو ما ولې وبه دام دون غټه نه واخو خزه هم نه وایو. استعلا بیا درته وایم خلاصه. استعلا ویلی کېږي څه شي ته؟ را سره وایه څه شي ته؟ اوچتوالی ته. دا اوچتوالی به څنګه راولو؟ د دغې حروفو. کومو حروفو؟ مستعلیه حروفو. د ادا کولو په وخت کې د ژبې بیخ چېرته بوځو؟ بره تالو طرف ته. صحیح شو؟ چې تالو طرف ته هم بوته نو بیا به څه چل کېږي؟ حرف به غټ ادا کېږي. صحیح شو؟ او دغه حروف چې دغه کار پکې اجرا کېږي څو دي؟ 7 دانې دي. مجموعه شی ده خلاص. استفال ویلی کېږي ټیټوالی ته. دا د استعلا ضد ده. د مستفله حروفو د ادا کولو په وخت کې د ژبې بیخ بره تالو طرف ته نه جګېږي ټیټ پاتې کېږي. لہذا دا حروف هم باریک ویلی کېږي. صحیح شو؟ اوس د ژبې ټیټ پاتې کېدل او باریک پاتې کېدل دا د استفال کیفیتونه دي او ژبې بیخ بره جګېدل او په نتیجه کې حرف غټ ادا کېدل دا د استعلا صفتونه دي. حروفو کې هغه 2 کیفیت راځي او متباقي 22 حروفو کې دغه کیفیت راځي. یعنې په حروفو کې ژبه جګېږي او حرف غټېږي. 22 حروفو کې ژبه ټیټ پاتې کېږي او حرف باریک ادا کېږي. هغې ته مستعلیه ویلی کېږي او دې ته مستفله ویلی کېږي. مستعلیه حروف 7 دي او مستفله حروف 22 دي. موږ تاسو پخوا ویلو چې غټ حروف او باریک حروف. نو غټ حروف 7 دي او باریک حروف 22 دي. نو دې نه وروسته د غټ او د باریک په ځای باندې مستعلیه او مستفله کارو. ځکه چې دا اصطلاحاتو سره باید تاسو څنګه شئ آشنا شئ. یعنې دا معنی نه چې غټ نه غټ د درس په جریان کې بل خو دا اصطلاحات هم بیا زده کول پکار دي چې دې سره تاسو عادي شئ او عادت شئ او را روان وختونو کې موږ تاسو ته څه کېږي پکارېږي. بس ده. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.